بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 12 اف وینډوز 10. دوولسم نمبر دسته زموږ تاسو سره په وینډوز 10 کې نن موږ تاسو ته سٹارټ کوو نوټ پډ پروګرام سٹارټ کوو. ګوري ورته نوټ پډ چې دی وای دا نوټ پډ از ا ټیکسټ ایډیټر. دا چې د مسره ټیکسټ ایډیټر دی دا ګوري یو ډیر مهمه لغت ټیکسټ ایډیټر نو څه مطلب دی ښا ګوري نوټ پډ دا شو پروګرام دی چې هغه په کې تکول شي د نور لنګویج سو کې کوډونه پکې واچوي. ټیکسټ ایډیټر دی ویل کېږي چې دا څه کوي د مختلف قسمه پروګرامینګ لنګویج کوډینګ څه کوي سپورټوي. لکه ګوره اکثریت وایرسونه چې کوم دي خلک څه کوي په نوټ پډ کې جوړوي کوډینګ په دې کې وکي او به سیو کړه ایکسټنشن ورته بدل کی وی بی ایس ته بل چې سبل سیدا نو دا ماته چې دا ټیکسټ ایډیټر دی یعنی مطلب دی کې تکول شي د مختلف قسمه کوډینګ لنګویج څه کې د مطلب بټ کې فار ایگزامپل ایچ ټی ایم ایل کوډ پکې نوښته کا دا به موږ سره خره سټیپ بای سټیپ لوري چې ایچ ټی ایم ایل چي دی موږ تاسو کوس کې خیر لروخه پی ایچ پی کوډینګ پکې نوښته کا حتی د وایرسونو کوډ پکې نوښته کا به سی وس کال ته ایکسټنشن ورکا نو دا ماته چې شو جنرال ټیکسټ ایډیټر شو ما سره دا سیمولیشن نوټ پډ د سمپل یا مطلب ساده لیکلو لپاره استعمالېږي یا موږ تاسو دا وایو چې نوټ پډ از ا ټیکسټ ایډیټر it is a built-in program دا کوم د ما سره built-in program یعنی مطلب څه شورنه comes with windows installations دا چې کی ما سره کله چې موږ تاسو وینډوز مطلب انسټالوله نو ډایرکټ څه کی ما سره نوټ پډ راځي built-in دی یعنی په وینډو کې خپل همدا موجود دی صحیح شو نو دغه موږ تاسو کو مطلب ساده لیکل کوو د نور قسمه لنګویج کوډونه پکې اچو د نور خراځي څنګه به سٹارټ کوو ګوره مختلف قسمه طریقې دي یو پروګرام په ډیری طریقو باندې سکی اوپن کیږي بیا ول خرافیس کور باندې ډیر کار کوم خو لکه څه کول تم تاسو یو څو طریقې زده کوو ګوره سٹارټ باندې بکلیک کوم وینډوز 10 کې په دې شکل اوپن کیږي ها تاسو به چرته لاړ شئ آل اپلیکیشن ته بلاړ شئ خاطر کې به تاسو انتخاب کې د ګور لاندې ورپسې راشي ښا ګوره دلته راځم ورپسې تم چر زما څه پکار دی لکه وینډوز اکسسری د براشه مګوره په دې کلیک وکم دې کې بس انتخاب کوم مرته نوټ پډ باندې انتخاب کوم دا یو طریقه شل کلیک اور باندې نو ډایرکټ ما سره څنګه شو نوټ پډ پروګرام را اوپن شو خا یو طریقه دویمه طریقه لکه تاسو شندس نیو لکه سرچ کې ورته نوښته کوم څه ورته نوښته کوم تم چر زمانه یو پروګرام لګ د نامه شي دا نوټ پډ نامه دا ها ډایرکټ ما سره پاس وي ډیسکټاپ اپلیکیشن دې کلیک کړئ باندې نو ما سره څنګه شو دا اوپن کړئ شو خاطر وای چې نه رن اوپن کول غواړم نو څنګه اوپن کو ګوره دلته بلاړ شو ما پرون تیار رن دلته څه کړ ځان سراټ کړ په دې کې بس نوښته کوم ورته نوښته کوم چې نوټ پډ څه شي نوټ پډ ورته نوښته کوم نو ډایرکټ به ما سره څنګه چې انټر وامه څنګه شما سره اوپن کړل شو یا رن کې تاسو داسې نوښته کول شي پر ایگزامپل ته چې راځي بل قسم وړم بل تاسو ته چې رن ته لاړ شدي کې نوښته کچې ګوره نوښته مکل چې نوټ پډ دلته ګوري اوسو ته ورکوما نقطه ډاټ دی دوی نقطه سره کې ډاټ exe چې ما سره دل کنه ایکسټنشن دی ښا تاسو به سټاپونه لري پروګرامونه چې تاسو لري دا exe لري ښا دا وکي کلکه نو ډایرکټ ما سره څنګه شو دا اوپن کړل شو یو پروګرام تقریبا 22 قسمه طریقو باندې اوپن کی ښا مختلف قسمه طریقې دي ښا اوس لکه څه کوم وتم چې را بس سم دي رن اوپن کوا دا ما کوم د اسانه خبره بس دي کې نه شو کوم چې لکه چې نوټ پډ ته مې نشه کړو چې نوټ پډ باندې ما څه کوو دا اوپن کې انټر کا نو ډایرکټ ما سره څنګه شو اوپن کړل شو نور ډېری طریقې دي متاثر ښا یا پر ایگزامپل وای چې لکه څوګه ماته دا کمانډ نه اوپن کا ګوره تر څو ورپسې سٹارټ ال پروګرام تر زما دې کې څنګه خبر ورته چر زما څه پکار دل کا ایمز داز ما پکار ده ښا پرون تاسو یو غور باندې وکړ چر دا تاسو چې کوډینګ مطلب پکې صفر کې ښا نه غلطه مو دل تر زور پسې خرازم دل څه کومه دې کې تاسو پیدا کوو سیستم ټولز راځم کمانډ باندې کلیک کوم ښا کمانډ پرامپټ یا داز مو تاسو ورته وایو ښا دې کې ورته یو کمانډ ورکوم خاصه ورته وایم چې سلو کا چې ما ته سٹارټ کا ګور سٹارټ فاصله کوم پروګرام ولکو تم چې یو پروګرام د نامه چی دا نوټ پډ پروګرام نامه دا انټر کا نو ډایرکټ ما سره څنګه شو سٹارټ کړل شو ښا مختلف قسمه طریقې تاسو کوم قسم طریقه باندې مطلب اوپن کوي هغه طریقه تاسو کې اس فرق کوي ښا زه تم چې با سم دا طریقه صحیح ده ځکه دا ماته اسانه ده دلته ځکه کلیک کوم نو شو کوم چې لکه نوټ پډ پس دې طریقه باندې څه کوم پروګرام اوپن کوم دا همیشه څه کوم پروګرام اوپن کوه ښا دلته مې سره شکل نوټ پډ اوکې کا ما سره څنګه شو پروګرام اوپن شو خرازو اوس تاسو ګوري ورته هر پروګرام څه لري یو فزیکل سټرکچر لري یو فزیکی جوړښت لري راځم تاسو د دې برخه زده کو سره ښه د دې برخه تاسو په مايکروسافټ ورډ کې لیکم ځان سره ځکه دا مهمه برخه دی ښه ته به نوښتو کله چې وینورډ ښه دغه تاسو کوو د نوټ پډ پروګرام برخه لیکو ښه دیولنې برخه د سویل کې ټایټل بار ته ګوره دا مکمل چې کوم دی ښه د څه وایي ټایټل بار ته نشو کوم چې لکه اوله برخه چې د مسره ټایټل بار نامه ده ښه اوس دې کوم تاسو کار کوئ چې دا ټایټل بار کې به کوم نور برخې دي ښه ګوره ورته وته دا مکمل برخه د سویل کې ټایټل بار ورته وایي ښه دا ګوره
د کوم مکمل چې ته ګورې دا څور پس راځي د دې پورې بیا ټایټل بار کې ما سره مختلف قسم نور برخې دي دا ګوره اول چې ما سره کنه پروګرام آیکن د چې ما سره پروګرام آیکن ښه هر پروګرام څلې ځان سره یو آیکن لري یو شکل لري ښه پروګرام آیکن ورته یو بل نامه ورته اخلي ښه څه نامه ورته اخلي پروګرام مارک ها صحیح شو اوس ګوري ورته په دې مکلیک وکړل ته ما سره څه یو علامه ښکاره کېږي کتابچې په شکل باندې دا ما سره شو پروګرام آیکن شوله د مایکروسافټ ورډ لپاره به ځان ته ډبلیو باندې مطلب ښودل کېږي ایکسل لپاره ځان ته صحیح ده دا مختلف قسم چې ما سره هر پروګرام څه لري یو مارک لري یو نښه لري ښه دا ما سره شو پروګرام مارک شو بل ګوري ورته ما سره ښکاره کېږي کرنټ فایل نیم چې وته چې کاما ما سره څه ښکاره کوي دلته کرنټ فایل نیم ښه فایل نیم اوس دلته ګوري ورته زه په دې کلیک کوم زما سره د فایل نوم چی دی انټایټلډ تر اوسه ما ثبت کړی نه دی ښه ګوره پروګرام مارک شو دویم سره سره راځي کرنټ فایل نیم راځي او بل چی د لکه ورسره دلته ما سره څه ښکاره کېږي کرنټ پروګرام نیم هم ښکاره کېږي کوم پروګرام د لکه ورته چې نوټ پډ پروګرام دی نو سبا کوم چې لکه ما سره بل سم ښکاره کوي ښه کرنټ پروګرام څه شی نیم نو مې سره ښکاره کېږي چې لکه کوم پروګرام ته اوپن کړی دی دا ګوري چا کړی ټایټل بار کار دی ښه صحیح شو ښه دلته ما سره درې بټنې دي دې بټن تر کسوي کیپشن بټن خاص ورته تا کیپشن بټن ښه یا ورته بل نوم اخلي په نام د کنټرول بکس ښه دغه ګوري څه کار کیږي موږ تاسو مطلب خپل پروګرام څه کو کنټرول کوو ګوري څه قسمه وته موږ څنګه شه دغه معنی وشته وکړه خاصه د پکې څه ټایپ کړ ښه پلیز کلیک کوم لکه څه کما ته کلوز کا نو ما تر څنګه شو ډایرکټ یو میسج راغی سیدا دا ګوري که تاسو په نوټ پډ پروګرام کې څه وشته نه کې دا میسج ته نه راځي دا کوم پروګرام طرف نه ما سره نوټ پر پروګرام نه مخنه ما ته وایي چې ته مطلب غواړي دا فایل ثبت کې تم چې ثبت کول وړم ډو ناٹ سیو پروګرام نمبر کا ما ثبت وا کینسل نه سیو وړم نه ډو ناٹ سیو وړم د میسج ته ویل کې ډایلاګس باکس ورته یې خاص شي ډایلاګس باکس ها ډایلاګ باکس ها ډایلاګ باکس صحیح شو لیکن تاسو څه کار کوي چې مطلب ستا پروګرام مطلب ثبتول غواړي یا نه دا کوم فایل تاسو مطلب استفاده کړ ښه دا برخه څنګه شول تاسو سره وشوله دا څه کوي منیمایز کوي ګوره چرته لاړو ټاس بار ته لاړو ښه دا څه کوي مطلب سایز غټوي درته کوښنه کاو غټ کا اپوزیټ شکل بدا څه کوي کلوز کوي درته خاصه بل سایز څه کومه لکه ا دې سایز باندې صحیح دی رازور په سره کله تماسه شي د مینیوګان دي چې لکه مینیوز دي ښه ورته چې لکه د نه بعد کوم ماته سره راځي مینیوز راځي ښه ما سره کوم انپټ پروګرام کو سمره مینیګان دي ګوره فایل ایډیټ فارمټ ویو او هیلپ 15 مینیګان دي سیدا نو تم چې لکه فاضل کې ما سره څو مینیو راځي 15 مینیګان راځي اوس موږ تاسو د کو چې مینیو څه ته ویل کی وات از مینیو تاسو باندې مشته کوم ښه او تم چې لکه مینیو ښه ډبل ډاټ از دا څه شي سیټ اف کمانډ ښه د کمانډونو مجموعه دې ویل کی مینیو ورته وایي ښه کمانډ ښه په خپل مینیو چې شو ما سره د کمانډونو یو مجموعه ده ګوره زه په دې کلیک کوم اوس ګورل ته مته چې فایل مونږ باندې وکړه دا اوس ما سره کمانډونه دي دا ټول سره یو ځای شته دي جوړ شول فایل مونږ ته جوړ شول ښه بل اوس موږ تاسو دا وایي چې په خپل کمانډ څه شی دی سوال دې زم تاسو یې کې چیرې کمانډ څه مطلب دی نو کمانډ داس طریقه وخه وټه چې مطلب کمانډ سره پر استفاده کوو از یوزډ استعمالي چې لپاره ټو ډو ا جاب یا ا ټاسک یو مطلب مشخص کار تر سره کول پر اساس کوم تاسو کمانډ نه کار اخلو سیدا ګوره څه قسم ورته هم چرکا نو تم کلیک وکړه د فایل نیو اوس یو مشخص کمانډ دی دا د اوپن کمانډ په ځای باندې استعمالېږي سیدا اوپن چې کوم به نیو په ځای استعمالېږي نو هر کمانډ څنګه مشخص کار لپاره ډیزاین شوی دی بل ګوري یو ډیره مهمه خبره پدې کې دا د څه کوم تلکه ز الټ پریس کوم څه پریس کوم الټ می پریس کو ډایرکټ تما سره راځي لاندې سره کرخرا لګنه کله چې تاسو موس خراب شو تاسو به کولای شئ د الټ پتر باندې سو کوي د مینیګان را خلاص کوي اوس ولم چې فایل مینه تراشم زه کوم ای به پریس کوم کوم کمانډ لګا وړم تل چې اوپن د اوپن لاندې چلته اوس او دا کنه او به اوپن مشي در سره د لکه چې کی هټ کی شي هټ کی یا ایکسس کی ها ایکسس کی یا بعض خلک ورته بل سره ماخلي هټ کی مرده وي ها د دې ګوري کار شي د تاسو سره چې او شی پسنه سره اوپن کولو شو کله چې موس کار پرې خو ها راځور پسلان دی دا چې کوم د ما سره د کومه ساته چې ګوري چې لیکيږي بلینک پیج یا نوټ پډ پیج ها چې د ما سره کا نوټ پډ پیج دا نوټ پډ پیج دغه ته کولای شي مطلب څه کې نوښته وکي
امکان لري نوښته مطلب پاراګراف اوسي او تصویر اوسي او داسې نور نو سره خو ساده لیکل پکې کیږي ها څه قسم دي ساده لیکل پکې کیږي ها بل ګوري دا کرسر چې کوم څنګه شي مطلب کله ورک شي او کله فائدہ شي د دې څه لیکي انزرشن پوینټ ها څه شي ته نوښته کوم چې لکه انزرشن پوینټ مالسته ډسپلی کې څه وکړه لکه نوښته وکړه ګوره زه په دې کلیک کوم ها اوس ماته څه وایي چې لکه څه اوس نوښته کولی شي سپیس تم چېرې اسد دوباره بیا ټایپ کوم لکه نو ماته څه کې دا کرسر بلینکینګ کوي ښه انزرشن پوینټ هم ورته یو بل نوم ورته اخلي په نام د انزرشن موډ ښه انزرشن موډ ښه دا ماته څه ښکاره کوي چې څه لیکل ته اوس مطلب کولی شي ښه دا مو شو راځه دلته څه کوم زه مطلب رایټ کلیک کوم نو ما سره څه کې یو مینیو ښکاره کېږي د دې سره کې شارټکټ مینیو چې شارټکټ مینیو شارټکټ مینیو ښه دې کې ما سره مختلف قسمه کمانډونه تاسو څه کولی شئ استفاده کولی شئ ښه راځه ورپسې لاندې چې ما سره دا زه کومه لکه فول سکرین کوم ښه اوس پرې ما سره مطلب نور څه نه ښکاره کېږي زه به ویو ته زه لاړ شم دا بغیر فعاله کوم او د باندې کلیک وکړم نو ما سره اوس څه ښکاره کېږي دلته یو لاندې یو بار ښکاره کېږي دې ته څه لیکي سټیټس بار څه شی نوښته به کوم چې لکه سټیټس بار ورته وایي ښه د دې څه کار دی لکه دا حالت ښکاره کوي چې مطلب پروګرام کوم موډ کې روان دی ښه سټیټس بار څه شو دلته ماته څه ښکاره کېږي لکه لاین نمبر 1 کالم نمبر 1 لاندې ورپسې راځم دلته مطلب څه کوم ودرېږم او انټر پریس کوم اوس ماته څه وایي کالم نمبر 2 لاین نمبر 2 شو ما سره صحیح شو دا څه کې دا مطلب حالت ښکاره کوي ښه دلته ما سره کوم دی مطلب سکرول بار دی چې ما سره سکرول بار دا څه کوم جرل ته ما سره کوم دی دنه بار بیا چې سکرولر بار دی سکرول بار هم د ایکس په محور باندې شته هم د وای په محور باندې او مدیم شته افقي هم شته دی ما سره ښه دا چې ما سره مطلب د دې پارټس وو اوس موږ تاسو کو خپل درس شروع کوو د فایل مینونه فایل وایي چې شته یو نوښته یو ډاکومنټ ته ویل کېږي دې کې ما سره کوم د مختلف قسمه چې دي کمانډس دي ها راځو دا څه کوم دا نوښته ختموم دي زه ښه زه د همیشه څه کوم لکه د ورډ نه مطلب یو څه چې راوړم ښه دلته یو پاراګراف راوړم دا دلته لیکل شوي وي ښه ګوره وطن چې مطلب ایکولارین دي دا بل خرابې افس کې وایو ښه را روان دي ان شاء الله کنټرول ا کنټرول سی کاپی می توخ سده کې څه کوم لکه پیسټ کوم ښه دلته کنټرول پرس وی پرس کوم ښه دا باندې دا مسله ګان بروس کار کوو ښه اوس ګوري ما سره مطلب څه شو نوښته وشوله دومره نوښته ده ما سره زه ته مسوګه لکه ماته نو فایل راوړه نو زه په دې کلیک کوم نیو اوس ماته چې لکه ماته چې تاسو مطلب په دې نوٹ پټ کې څه نوښته کړی غواړي سفتی کې او ته بیا سفتی کراته چیرته لکه سفت مل ګوري ته مشخص کوم ځای کې دا غواړي لکه او ته مې ډیسکټاپ مخ باندې سفت کا اوس ماته چې څه نامه غواړي فایل نامه څه ته چې راسد نامه ورته ورکا صحیح شو سیو کا فایل څنګه شو ما سره سبتم شو او نو فایل ما ته راوړ کزه بیا ولل تراش ور پسې په دې کلیک کوم ګوره ما ته میسج نه راځي ځکه مال ته تغرات نه وړي کزه یو سپیس هم پریس کما ته اوس ما سره سره ځلګه ډایرکټ دا راغی ځکه تا تغرات راوستل ډو ناٹ سیو کلیک کا صحیح شو او کوم چې مطلب بيخي اسم نه وړم کینسل به وا ګوره څه قسمه سپیس به ولکه او تم څو کله کینسل نه به سیو کار دی نه سیوس ختم کړي ځنه ها بل چې لکه اوپن څه کار کوي یو سب شو فایل څه کې درته اوپن کی ګوره دلته تاسو یو فایل سب که سنامه سره اسد په نامه سره ته فایل سب کړئ سنامه دا اسد د کوم پروګرام فایل دی د نوٹ پټ پروګرام فایل څنګه به اوپن کو ګوره فایل ته بلار شو تم چې اوپن کراته دا وډ ناٹ سیو کو ښا ورته ډیسکټاپ مخ باندې فایل سنامه دا اسد نامه دا اوپن کراته سکول ته ماته ډایرکټ غړ ډسپلی کیږي معلومات ښه کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره اما غراته را اوپن کړ ښه بل چې لکه سیو څه کار کوي سیو مین ساتل ته په دې کې کوم د یو فایل ته صرف یو نوم ورکول شي اوس ګوره ما سره د فایل نامه څه ده اسد نامه ده اوس په دې سیو کې زه دوباره نشم کولای چې مطلب بل نامه ورته ورکم زه به یو کار وکم یو نوې فایل به دې نه واخلم او هغه معلومات بل څه کما کنټرول پرس وی سم کړل لکه پیسټ میکړل خا کوم معلومات چې ما د ورډ نه راوړي وو اوس ما سره کوم د فایل سبسو نه ځکه ان ټایټل دی ما ته پاس لیکل چې مطلب کوم ټایټل یې نشته نو سبو کوم فایل ته بلار شم سیو باندې کلیک وکم د سره ګوري خواته کوم تاسو څه کار کوي شرکټ می کار کوي ښا کنټرول پلس ان کنټرول پلس او کنټرول پلس اس ښا زه په دې کلیک کوم لکه سیو باندې اوس ما ته چې مطلب کوم ځای کې غوړم ډیسکټاپ مخ باندې سنامه ووسی وتم چې لکه اوون اوس ګوره سیو کې میوزل څه کو سب سلامه شو ما سره فایل یو اوس که دوباره بیا کلیک وکم په سیو باندې نه کیږي ځکه یو ځل ما سره څنګه شو سب سو سیو څه کوي صرف فایل په یو نوم باندې یو ځل سبتي بس کوای چې نه دا سنی ولکه سیوس ته لاړ شه سیوس کوم دی خلاف د چا د سیو خلاف دی د کی ګوره ته کول شي فایل ته ډیر نمونه ورکې کلیک کړئ باندې سلام غواړم تم چې دوا سبتوا بیا لکه راش ورپس ګور نه میسه شو دوایم شو ما سره کلیک کړئ باندې لکه سمې په کار دی او تم چې لکه درې
چې کوم ځای کې ته مطلب غواړې څومره نومونه ورته ورکړې څه ورکوه ورته نومونه ورکوه. اوس ګوره ما سره پاس څه دي ورته به لکه چې سیف کړم ډاکومنټ کې سیف کړه. مختلف قسمه ځایونو کې ته څه کولی شي ثبتولی شي. نو ډېر نومونه ته څه کولی شي ورته ورکولی شي. بل شي دا لکه پیج سیټ اپ څه کار کوي. پیج سیټ اپ دې ته ویل کېږي چې ته مطلب غواړې دا خپله لیکنه اوس ګوره دغه ما سره لیکل دي ښه دا غواړم څه کومه پرنټ اوټ دي وباسمه چاپ یې کړمه. نو زه به اول څه کوم دا صفحه به آماده کومه. نو پیج سیټ اپ څه کار کوي صفحه چاپ ته آماده کوي. کلیک کړه دې باندې زه په دې کلیک وکړه. اوس ما ته وایي چې مطلب پیج سیټ اپ ته راشه. ګوره وایي چې پیپر دا ګوره د پیپر خبره ده ښه کوم سایز لکه غواړې. نو ګوره هر هیواد چې کوم د خپل سټینډرډ لري د ورکې موږ تاسو ګورئ ورته مطلب افغانستان او پاکستان کې څه صفر کېږي A4 صفر کلیک کوي باندې. دا اوس ما سره کوم د A4 سایز دی کوم اجل چې تاسو کوم ورکې صفر کوه کوم سایز دی A4 دی او اس مطلب الټرنیټیو ښه اچ نه اخیستل شوي ده الټرنیټیو نه اخیستل شوي ده ښه هلکه ورته یم چېرې A5 باندې ما دې صفر کړه A6 باندې صفر کړه څومره چې پورته ځي مطلب دومره کوچنی کېږي درته ښه زه یې پورې صفر کوم. دلته ګورې ما سره مختلف قسمه چې دي لیکلو سایزونه اوس ګوره انولپس دي په کار شول دا څه کولی شي صفر کولی شي خاص زما A4 ورکه په کار ده. دا لکه نو سورس دی ښه چیرې ما سره سورس نه څه مطلب دی بعض اوقات ګورې بعضې پرنټرونه چې کوم دي د کاغذ ایښودلو دوه ځایونه لري د چیرې کې ټرې ورته وایي ټرې پتنوس ته م وایي ښه خو دلته ورنه مطلب چیرې مطلب کاغذ ایښودلو ځای دلته تاسو ته انتخاب کوه ورته اټو سلیکټ اټومیټیکلی به څه کوي سلیکټ کوي به در سره ښه خو اکثریت پرنټرونه چې کوم دغه یو ځای لري بعضې دوه لري نو دلته څه کوه ورته مشخص کوه چې هلکه په دې اولنۍ ټرې نه راکش کړه دویمې نه راکش کړه چې کوم ته غواړې خو تاسو انتخاب کوه ورته اټومیټیک صحیح دی ښه. بل څه وایي اورینټیشن وایي دوران ته سبا مطلب عمودي غواړې افقي ورته چې لینډسکیپ یې چاپ کړه ګوره چې شو اوس ما سره افقي شکل باندې صحیح شو دا اوس ګورې مطلب عمودي غواړې یا افقي غواړې دلته څه کولی شي ورته مشخص کولی شي ښه. بل څه وایي مارجنس ویل کېږي څلور خواو ته ګوره هلته ما سره کوم څه ښکاره کېږي دا پریویو کې تاسو څه ښکاره کوي دغه دې ورکه حالت ښکاره کوي ښه ورته څه وکړه که لیفټ طرف نه یو اندازه باندې څه کړه لاړ شه ګوره ټاپ هم یو اوسې لکه رایټ څه کړه لکه دا هم یو کړه او باټم هم څه کړه یو کړه لیکل مې بیخي څه کړل د صفحې مطلب منځ کې راګیر کړل سراونډ مې کړل ښه څومره 1 انچ په اندازه باندې دا مطلب څه کولی شي ته صفر کولی شي کمولی جدولی هم شي ښه. بل څه وایي هیډر ویل کېږي چې شته عنوان ته ویده کېږي وایي کوم قسم عنوان دلته راشي ورباندې ګوره ایچ جاین کور سره اف دا مطلب د دې خپل یو شفر دی دلته انتخاب وکړم چې دا موضوع د کمپیوټر باره کې ده صحیح شو عنوان یې ده شو ښه. فوټر کې ماته څه وایي چې مطلب څه وکړه لکه ورته یم چې پیج نمبر مه راوړه دا ته داسې چلو که لکه فوټر ته یم چې بای احمد دا لکه چا پوسته باندې ولیکلی شو احمد پوسته باندې ګوره سترلیک او لمنلیک صحیح شو اوکې که لکه صفحه مې څه کړله چاپ ته آماده کړله راځه ورپسې بیا فایل ته پرنټ باندې کلیک کوم لکه پرنټ څه کار کوي چاپولي کې درته ښه. دلته لکه څه وایي چې پرنټر د مطلب څه قسم دی ورته یم چې دا ایچ پي پرنټر لیزر جیر پروفیشنل P1102 دا ما چې کوم مطلب پرنټر ډول لکه زه په دې چاپوم چې دا ورته هم دغه دی اوس یې ما سره لکه آفلاین دی پرنټر کنیکټ نه دی صحیح شو ښه. دلته لکه ورته یم چې فرینټ ټو فایل کلیک کړی باندې بعض اوقات داسې کېږي ښه مطلب یو پرنټر کې څه مسله جوړیږي ته په دې نشي چاپولی هغه شکل کا پرنټ ټو فایل کوي ثبتېږي د سره څه کېږي لکه دغه ثبتېږي ښه ورته یم چې لکه بس همدا پرنټر زما چې دی لیو اټ ښه. دلته راځه ورپسې پریفرنس باندې کلیک وکړه ګوره اوس ما ته چې مطلب پیدا یې نه کړه ښه صحیح شو ښه. دلته راځه ورپسې فایل پرنټر باندې کلیک وکړه اوس ګوره بعض اوقات مطلب یو پرنټر انسټال کړی وي ښه کنیکټ ټو نیټورک صحیح ده پاین کولی شي خو ته یم چې لکه زما دا پرنټر صحیح ده ښه. پیج رینج څه لکه شدې ډېرې مهمې خبرې دي ما ته وایي چې ټولې صفحې چاپول غواړې ورته یم چې ټولې صفحې چاپ کړه ته ښه زه به یو کار وکړم تیار مې سرې کړې څه کومه لکه کاپي ته اخلم دلته څه کوم پیسټ کوم ښه دا وروسته وایو ښه بیا ورته یم چې لکه څه وکړم ما ته دا سلیکټ آل کا کاپي ته واخله او پیسټ یې کړه ته ښه څنګه شو ما سره ورته یم چې کنټرول A کنټرول C کنټرول V ښه زیات مې کړل لیکن اوس ما سره څنګه شول ډېر زیات شول ښه. راځم څه کومه ښه راځم ورپسې ته یم چې فایل پرنټ باندې کلیک وکړه څه مې پکار دی ګوره ته یم چې آل مکمل صفحې څه کومه ته چاپ کړه ته او کولی شي نه سلیکشن ګورې څه کار کوي دلته څه کومه لکه یو مشخص انتخاب هم دا ځای مې څه انتخاب کړ ښه پرنټر ته راځم ورته یم څه وکړه لکه ما ته سلیکشن اوس ګورې ما سره غیر فعاله دی ښه پرنټر بعض اوقات چې تا انسټال کړی نه وي صحیح پرنټر نو دا مسله پکې راځي ښه ګوره دا اوس ما سره آفلاین موډ کې دی ښه صحیح شو ښه. بل څه وایي پیجز ګورې بعض اوقات داسې کېږي چې مطلب زما څه پکار دی لکه ټایپ کوې ورته 1 2 3 4 5 ورپسې مخکې راځه او که وایي چې کرنټ پیج یعنې مطلب موجوده صفحه ما ته چاپ کړه بدون څه کار وکړه ښه چې نه د دې کرنټ پیج اوس ما سره غیر فعاله دی ښه. دا ما سره کوم دي مطلب کاپیګانې دي ښه د یو فایل نه څومره کاپیګانې غواړې درته وباسي ورته یم چې لکه کاپیګانې دې وباسم دا کولیکټ دی کلیک کړې نو ګوره کله چې مطلب ان کولیکټ وي دا څه کار کوي ښه ګوره یا چې مطلب ما څه کړ کولیکټ کړ ښه
کله چې ما کولیکټ کړ اول اوریجنل فایل وباسي بیا به کاپیګانې وباسي او کته چې ان کولیکټ ګوره اول اوریجنل فایل وباسي دی کاپیګانې وباسي بیا به دویم اوریجنل فایل ترشي دی کاپیګان داسې په ترتیب باندې کې مخکې ځي زه پرنټ باندې کلیک کوم لکه اوس ګوره دلته ما سره څنګه شو دی پرنټر آیکن راغی ښا څه ویل کوي ون ډاکومنٹ پینډینګ فار افغان سیدا اوس ما ته مطلب څه چې یو ډاکومنٹ څه کې انتظار کوي پینډینګ ویټینګ کوي چې مطلب څنګه شي هغه پرنټ شي ها بل چې ما سره ایگزیټ څه کار کوي ایگزیټ مین د پروګرام نه وتل کلیک کړئ باندې اوس ګوره ماته چې ډو یو وانټ ټو سیو چینجز ما ته غلط راوسی کنه نو ته چیرې دا به ثبت کو یس کله کا څنګه شو پروګرام بند شو ها ست بیا اوپن کوم دې نه ها کلیک کړئ باندې ایډیټ مینو ته لګا راځو ایډیټ څه دی کې تغیرات خرازو ایډیټ څه دی کې تغیرات دې کې مختلف قسمه کمانډز دي انډو څه کار کوي ګورل ته څه کوم مطلب ما یو څه نوښت کړل فرض کله کما څه وکړل ته باندې شکل چې اسد یو څه عمل زمانه وشو تم څه وکړه دوباره کا ریورس کا نو چې بل کوم انډو باندې شټکړی چې دا کنټرول زد ګوري ما یو کار تر سره کړو کنه غي سکړ لیمې جوړ انډو څه مطلب کو ریورس ہی کرا تھا صحیح شو انډو کا اوس ګورا ها ورکی کا دوباره کوي انډو کې به درته پیدا کوي خبر چې ما سره کټ د کټ سکار کی ګور ورته زه مشخص انسو کو به انتخاب شو چې کې درته بل ځای ته وړي کټ کده کوم ځای نه ته دلته مطلب پیسټ کرا تھا سو کا څنګه چې اوس ما سره پیسټ کړ یو ځای نه بل ځای ته مطلب څنګه کړ وی ورخه شارټکټ دی لپاره چې دا کنټرول ایکس انتخاب کا او بیا کنټرول ایکس وها کاپی سکار کی کاپی نقل داخلي خګوره دغه ځای انتخاب کړ سو کما ته یو کاپی ته واخله کلیک کړئ باندې کاپی ته واخستره دغه تم شته دی دلته مزه ته ولې شمه پیس باندې ها صحیح شو کټ او کاپی دا فرق لري چې کټ کې څه کیږي موقعیت بځای کیږي مطلب کاپی کې خپل موقعیت کې ووسی ها بل چې د مسله کانو پیس دی تاسو کوم شی مطلب یا د کټ کړي یا د کاپی کړي هغه څه کول شي ځاتول شي ها د لپاره شارټ کټ چې دا کنټرول وی ګوره زه زه کومه کدا کاپی کومه کاپی ته واخله دلته څه کماته پیسټ کا اوس ګوره او کټ هم کوم راځي ما سره نو تاسو کوم مطلب کاپی یا کټ کې هغه څه کې درته پیسټ کوي پیسټ مين ځاتول کلیک کړئ باندې څنګه چې ما سره وځي ځاتوي درته ها بل چې د ما سره ډیلیټ دلکا ډیلیټ څه ویل کې مطلب لیمن جوړ دا یو ځای انتخابو مرکه دا مې انتخاب کړ څه کدا ماته ډیلیټ کا ختم کا نو ګوره څنګه شو ختم شو یا څه وکړه کا دا انتخاب کا او د کیبورډ نه چی پریس کا ډیلیټ پریس کا څنګه شو ما سره ختم شو او کته بیک سپیس پریس کی بس کې درته یو یو لیمن جوړي سیدا او کوم کمل انتخاب کې بیا بیک سپیس وای نو څنګه شو اوس به ختموي درته ها بل زور پسې بل سوي چې فایند څه مطلب پیدا کول اوس ګوري ورته فار ایگزامپل په دې جمله کې نوښته کې زمانه یو څورک دی فرض کچې لکه تم چې دټ زما کوم دی پکار دی دا بس کوم لکه فایند ته بلاړ شم تم چې لکه زما څه پکار دی اوس ګوره زما کرسر دلته دی ښا چیرته دی دلته دی کرسر و تم سو کلکه فایند ورډ څه پیدا کړ تم چې دټ ماته پیدا کا ها دټ ها ایچ ټی دټ اوس ما ته چې ستا کرسر خو دلته لکه دینه ډاون لاندې پیدا کوي او اپ تم چې اپ تر پیدا کا کلیک کړئ باندې څنګه شو پیدا کړه روان دی ورپسې او کوم چې ډاون را پیدا کړه لاندې ورپسې راشه نو ګوره څنګه شو لاندې ورپسې راځي بل چې د ما سره ماچ کیس دی دا اوس ګوري ماچ کیس ته ویل کېل ته مطلب دوه نمونه نشو کوم ښا یو ګوري په کیپټل نشو کوم لکه داس نشو کوم چې اسد صحیح شو کیپټل شو بل مثلی نشو کو سمال مینه نشو کړ دا دوه څه فرق نه لري سره اکارډینګ ټو پرونانسیشن تلفظ نه مخ څه مشکل نشه سره هیڅ فرق نه لري خو اکارډینګ ټو کیس څه لري فرق لري ښا دا کیپټل دی او دا سمال دی تا دا څوک چې لکه ماته سمال اسد حروف پیدا کا څنګه چلو کې او تم څوک لکه ماته پیدا کا څوک لکه او تم چې فایند ماچ کیس اوس ماته چې تاسو ته مطلب کوم قسم نوښته کو تم چې ما تاغه پیدا کا چې دا کیس ولري تم څه ورته فعال کا فایند کا سو لکه کناټ فایند تم چې اپ پر پس لاړ ښه ډایرکشن کې مسله وي اوس څنګه شو پیدا کوي کنه روان دی او کومه ورته تاسو ټایپ کړ چې لکه څوک دا غټ پیدا کړه تا کیپټل والا نو ګوره صرف یو دنه به ماته تم چې ډاون اور پس راځه ښا کلیک کا یو دنه ماته پیدا کړ دا اوس ګورئ ستوي کې کیپټل او سمال په نظر کې نیسه ښا او کوم داسې غیر فعال کو به پیدا کوي درته مخکې جوړ پس ښا دا ګورئ کله چې کناټ فایند پلان کوي ورډ مطلب دا چې ډایرکشن کې مسله ده لاندې ور پس روان دی یا پورته روان دی ښا خدا مسله مول شولا بل زور پسې څوي چې فایند نیکست مطلب پیدا کوه نیکست ور پسې مخکې راځه ښا لکه دا اوس ګوره زه یو کار کوم ته تم چې فایند کرا تا فایند سو کله ګوره هم دا فایند نیکست دی تم چې اپ ور پسې راځه ښا ګوره دا مې څه انتخاب کوم چې فایند نیکست کا کلیک کا څنګه شو ښا فائدہ نه کوي یو کار وکړو چې فایند ته بلاړ شو او تم چې اپ زور پسې فایند نیکست کا ګوره دا ما سره څه کنه فایند نیکست د دې نم کول شي مطلب استفاده کوي چې فایند نیکست ګوره څنګه شو سپورت ور پسې روان دی ښا ها بل چې لکه ریپلیس څه مطلب بدلول لکه اوس ما ته چې مطلب څه وکړه لکه فایند ورډ څه پیدا کولو تم چې اسد پیدا کا بچای بدل کا عمر خان باندې څه مطلب دې نوم بدل کا چې شای عمر خان اوس ما ته چې ریپلیس یو دنه ریپلیس کول غواړي تم چې ریپلیس آل ټول ریپلیس کې کلیک کړئ باندې څنګه شو اوس ما سره ټول چې څه مطلب بدل کړل کیس هم په نظر کې نیول شي ښا خلاص کوم لکه تم چې بس دا کلوز کا
راځه ورپسې بل څه وایي ګوټو څه لیکي تلل دا اوس ګورې ډیم دی دا کمانډ څنګه دی ډیم مین غیر فعال کمانډ دی ښه د لپاره ودا څه وکړي دا وار ټو ټیکس به غیر فعال کوي غیر فعال مې کنه راځه ورپسې چیرته ګوټو باندې کلیک کوم اوس ګورې ما ته چې مطلب کوم لاین ته تلل غواړم اوس ګورې زلته باندې ولاړې مخه وته چلو چې 5 نمبر لاین ته لاړ کلیک کوي باندې کوم لاین ته راغله کا 5 ګورې یو پاسم شامه سره یو 2 3 4 5 نمبر ته لاړ تاسو د کیسه کوئی مطلب لاین ته تلل غواړي خاص سلیکټ آل څه کار کوي مکمل انتخابول کنټرول ای د لپاره شارټ کټ ده ښه کنټرول ای دا یو مهم شارټ کټ ده بعض اوقات په کار راځي درته ښه بل څه وایي ډیټ ان ټایم لکه په کار شو فار ایگزامپل څه غواړی لکه دلته زما څه په کار دي ته چېرې یو ډیټ راته واچو کلیک کړی باندې څه دې په کار شو ډایرکټ څنګه شو ما سره کرنټ ډیټ ډسپلی کوي 100 بجې دي 10 بجې 15 دقیقې ده لکه ورځ ده 19 تاریخ ده دا څه کې درته ډیټ ان ټایم درته راوړي ښه فارمټ ویل کېږي چې څه جوړښت ویل کېږي چې دا وار ټو ټیکس ګورې څه کار دی کله زه مطلب نوشته وکم ګوره مطلب ما څه کړل یا نوشته وکړله ګوره مخکې روان دی ورپسې ښه نو څنګه شو ما سره یو لاین کې روان دی زه ته داسې کوه چې داسې مه کوه کنه ګوره دا مطلب دی خو ورپسې داسې راځم دا اوس ګورې مطلب صحیح نه ښکاره کېږي وار ټو ټیکس وکړه څه مطلب دې مطلب چې کله ورسېدلې څه وکړه دوباره بل لاین شروع کړه دوی باندې څه کوم زه کلیک کوم ګوره ورته دا لږ دی خو وړم ښه دلته لاړ شه او چې باندې کلیک وکړه وار ټو ټیکس کلیک څنګه شو اوس ګوره دلته زه مطلب بیا ودرېږم ښه لیکل کوم ښه ګوره کله چې مطلب دی دلته ورسېږي اوس ګوره بل لاین شروع کېږي وار ټو ټیکس څه مطلب یو لاین کې غواړي یا څو لاینونه دې جوړ کړي درته ښه فونټ څه ته ویل کېږي فونټ وایي د لیکلو سټایلونه اوس ګوره دلته ما سره کوم دی چې دغه د لیکلو سټایل شته زه ورته یم چېرې څه وکړه دا ما ته بدل کړه په دې کلیک وکړه ښه لږ صبر کوشش څنګه شي اوپن شي راغی ښه اوس ما ته چې کوم فونټ ستا په کار دی ګورې رقم فونټونه ورته یم چېرې دا قسم فونټ ګوره دلته اوس ګوره ورته سمپل یې ګوره دا قسم هلکه دا قسم چې دا ورته چې فار ایگزامپل په دې شکل واوسي دا قسم دا رقم سټایلونه دي لیکلو ښه ورته دا صحیح دی ښه اوس ما ته وایي چې دا مې وکړي کړ ګوره سټایل څنګه شو بالکل بدل شو خلاص وته چې را فونټ ته لاړ شو ورپسې دا قسم زما په کار نه څه وکړه ریګولر اوس ما سره مطلب ریګولر دی ورته مې ایټالیک کاږئ کا کلیک کړی باندې څنګه چل شو کچ شول ښه داسې مطلب نه غواړي ورته چې را په دې شکل واوسې بولډ ډبل یې کا کلیک کړی باندې څنګه شول غټ شول او کوی داسې نه وي څه وکړه فونټ ته لاړ شه ایټالیک او بولډ هم دې غټ ویم څه کا کاږه کا کلیک کړی باندې څنګه شو اوس ما سره هم ایټالیک هم بولډ شول ښه داسې مطلب ستا په کار راشي سم په کار دی لکه سایز یې تغیر کړه که څومره اوسي ورپسې دلته راځه ورته یم چې فار ایگزامپل څه کا 28 کلیک کړی باندې څنګه شو اوس ما سره سایز یې غټ شو ښه دا به دومره غټ چاپیږي هم ښه در سره سیدا ښه ورته یم چې 2 ویم په کار دی کلیک کړی باندې دومره غټ شول در سره ښه که تا مطلب داسې وته چې دلته مطلب ما ورته ټایپ کړل چې لکه دې سایز کې ټایپ کوم لکه څومره دومره ته مې ورته ټایپ کړی انټر مې کړ څنګه شو اوس ما سره 90 بیخي غټ شو سایز در سره تاسو ته کوئ کنټرول ای ووهئ ګوره کنټرول ای به ووایم چې سلیکټ آل شي را سره ورته دا سایز ډېر غټ دی لکه څه وکړه دومره غټ سایز زما په کار دی څه وکړه دا ماته بس 28 صحیح دی ښه کلیک کړی باندې څنګه شو ما سره ډایرکټ راغی صحیح شو ښه بل چې لکه وی ویل کېږي چې شته حالت یا نظریه صحیح ده اوس ګورې دا ما سره سټیټس بار نه ښکاره کوي دې لپاره به زه څه وکړم دا ورډ وار بغیر فعاله کړم بیا په دې کلیک وکړم اوس ما سره څنګه شو ډایرکټ دلته سټیټس بار ښکاره کوي درته ښه اوس ګوره ما ته څه ډسپلی کېږي کلم نمبر 1 او اوس ګوره لاین دومره کلم دومره د یو حروف چې کوم دی څه کې دا کلم باندې شمېري ښه ګوره هلته ولاړ یم څنګه شو اوس ما ته څه وایي چې کلم 1 دی لکه دا انتخابوم ورسره څه وایي کلم 2 یو ورته څه ویلي کلم یې ورته ویلی دی ښه او لاین ته خو لاین مطلب تاسو پوهېږئ چې یو لاین 2 3 ورپسې مخکې راځه ښه نه غواړې مطلب راشي خو دا خلک چې در سره راشي ښه ده ښه معلومات بعض اوقات ښکاره کوي چې زه کوم لاین کې ولاړم داسې نور ښه هیلپ پایي کومک ته لکه دې کې ګورې ما سره چې لکه زه په دې کلیک کوم هیلپ ښه اوس مطلب بعض اوقات څه مشکل مخکې راځي څه کولی شي هیلپ نه مطلب ته کار اخیستی شي ښه دا اوس ګوره ما دلته معلومات ښکاره کوي ښه داسې زما په کار نه لکه څه وکړه دلته پسې اباوټ نوټ پټ کلیک کړی باندې دلته اوس ما څه کوي معلومات راکوي ښه کومه وینډوز لکه وینډوز 10 ده مايکروسافټ وینډوز لکه ورژن یې دومره دی ما سره 2015 کال کې څنګه شو دا جوړه شوې ده ښه آل رایټ ریسیو د ګوره مطلب مختلف قسمه معلومات کتل شي ښه د څه باره کې د امتې نوټ پټ باره کې سیرا اوس ما د دې پروډکټ از لایسنس انډر پلانکې ټو افغان چې کوم د ما سره چي دی د کرنٹ یوزر نام ده ښه صحیح شو نو په دې سره کوم د موږ سره څنګه شو نوټ پټ پروګرام هم پای ته ورسید